ملا یعقوب مجاهد د پاکستان تازه شوم پلان افشا کړی. د اسلامي امارت دفاع وزیر وایي پاکستان له امریکا څخه په افغانستان کې د پوځي تاسیساتو ویجاړولو پروژه اخیستې ده. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو په خیر. په موکړی تازه خو ډیر زیاته هم خبر ته. د اسلامي امارت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له ټول نیوز سره په مرکه کې تایید کړ چې پاکستان له امریکا څخه په افغانستان کې د پوځي تاسیساتو د ویجاړولو پروژه اخیستې ده. نوموړی وایي که څه هم زموږ له امریکایانو څخه دغه وضاحت غوښتی او هغوی رد کړی، خو امکان لري چې دغه پروژه اخیستل شوې وي. موږ خپل تحقیقات روان ساتلی دي. ملا یعقوب وایي پاکستان په مذاکراتو کې له دوی څخه د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل غوښتل او تل یې ټینګار همدا و چې دغې کرښې ته د سرحد کلمه په موږ ولیکي. نوموړی وایي دوی دقیق معلومات لري چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې موجود دي، هلته تمویلیږي او د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. زموږ د مخالفو ډلو ته یې هم لاس وکړی، د هغوی انسجام کوي، ورته د امکاناتو برابرولو وعدې ورکوي او هڅه کوي زموږ په مقابل کې وجنګوي.